تازه د عمران خان کیسه معلومه شوه. عمران خان به 14 کاله په زندان کې تیروي. دا چې څنګه نور جزئیات را سره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د جهان نیوز درنو لیدونکو ستړي مشئ. تازه عمران خان او بشرا بیبي د فساد په قضیه کې مجرم وپېژندل شول. په پاکستان کې د محکمې پخواني صدر اعظم عمران خان او د هغې میرمنې بشرا بیبي د فساد په یو تاریخي قضیه کې مجرم وبلل. د محکمې قاضي ناصر جاوید رانا د عمران خان لپاره 14 کاله بند او د هغه د میرمنې لپاره 7 کاله بند سزا اعلان کړه. قاضي په خپلو څرګندونو کې وویل څارنوالۍ خپله قضیه په پوره ډول ثابته کړه او عمران خان مجرم دی. پر عمران خان او بشرا بیبي د القادر 190 میلیونه پونډو ټرست په قضیه د فساد تورونه لګول شوي، خو دواړو دغه تورونه رد کړي او د قضیې تر شا سیاسي انګیزې یادې کړي دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مخکښ غړي سلمان اکرام راجا ویلي چې دوی به د دغې پریکړې په وړاندې د استیناف غوښتنه وکړي. دا پریکړه د عمران خان د سیاسي ژوند پر وړاندې یو بل ستر خنډ ګڼل کیږي چې په پاکستان کې سیاسي کړکېچ لا پسې زیات کړی دی. درنو لیدونکو د نورو خبرونو لپاره له موږ سره پاتې شئ. ښه وخت ښه شوي.